السلام علیکم خوږو کتونکو امید لرم چې تاسو مخکینی ویډیوز کتلې وي او مخکینی ویډیو ما جوړه کړې وه په ډیمیټري ټول باندې او اوس به زه تاسو ته یو بل اهم ټول ښیم په دې کالي لینکس کې چې د هغې نوم دی د هارویسټر د هارویسټر دا ټول به څنګه یوز کوو د دې باره کې به زه تاسو ته خبرې کوم او اوس زه به تاسو ته ټرمینل کولاو کړم او دا تاسو د اپلیکیشن هم دا کولولی شئ په اپلیکیشن کې تاسو لاړ شئ هغه ځای نه ډایرکټ کولولی شئ خو کویک طریقه دا ده چې تاسو ټرمینل اوپن کړئ چې کوم ټول نوم درته یاد وي هغه تاسو دلته کې ولیکئ نو زه به ولیکم د هارویسټر تاسو څنګه د ټول نوم ولیکئ نو تاسو ته به د هغې باره کې معلومات او آپشنز هغه ټول راواړي نو تاسو کتی شئ چې د ټول نه بره مونږ لاړو د هارویسټر آپشن یې مونږ ته ښودلی دي نو یو دی ماینس ډي ماینس ډي څه دپاره یوز کېږي چې کوم ډومین مونږ د هغې باره کې مونږ انفارمیشن هغه ګیدرینګ کوو نو هغې دپاره دا یوز کېږي چې دې نه پس به هغه ډومین نیم ورکوئ بیا ماینس بي دا ډیټا سورس دپاره یوز کېږي چې کوم دا ټول څه دي دا ډیټا سورس دي دې کې ځینې هغه اي پی آی کی غواړي نو هغه پکې اډ کوئ نو هغې طریقه به هم تاسو ته وښیم چې هغه تاسو کوم ځای کې اډ کوئ بیا تاسو راشئ لاندې نو ماینس ایس دی نو دغه شان ماینس ایس چې کوم ریزلټ هغه موږ ته سرچ کېږي هغه موږ ته شو کېږي نو هغه بای ډیفالټ د زیرو نه سټارټ کېږي او چې څومره دغه موږ ورکوو دا لیمیټ ماینس ایل دا لیمیټ موږ ورکوو چې څومره ریزلټ هغه موږ ته شو کوي هغه نمبر به موږ ورکوو نو داسې په اخره کې دا ماینس ایچ هم دی ماینس ایچ دا شوډان ډیټابیس دپاره دی دا هم یو سرچ انجن دی ته ویلی شي او بیا په اخره کې مونږ ته دا اگزامپل راکړی دي دا اگزامپل مونږ په خپل ټرای کولی شو دلته کې دا تاسو دې ځای نه کاپي کولی شئ او دلته کې په ټرمینل کې رن کولی شئ صحیح شو نو دا اوس زه تاسو ته یو څو اگزامپل دا رن کړم او بعضې نور په خپل ځان هم تاسو ته رن کړم نو ګورو چې دا کار کوي او که نه اکثر زه تاسو ته یو خبره وکړم په دې کار لینکس کې چې کوم انسټال وي هغه زوړ ورجن وي هغه اکثر کار نه کوي نو که دا کار نه کوو زه به تاسو ته بیا هغه طریقه وښیم چې دا به تاسو څنګه د دې انسټالیشن او ډاونلوډینګ هغه به تاسو څنګه کوئ د ګیټ هب نه نو ما تاسو ته مخکې طریقه ښودلې وه چې د ګیټ هب نه به تاسو څنګه ډاونلوډینګ او پیکیجز انسټالوئ نو تاسو په خپل هم کولی شئ خیر دې کې مشکلات او ایرر ډېر زیات راځي نو زه به تاسو ته د هارویسټر دا ټول دا پیکیج دا به تاسو ته د انسټالیشن هغه به درته وښیم او دا چې موږ انسټالو نو په دې کې د پایتان په ذریعه لکه کوډینګ هغې په ذریعه باندې دا انسټالیشن د دې کېږي نو اکثر په دې کې چې کوم بای ډیفالټ کوم بلټ ان پایتان ورجن هغه هم جوړ وي نو زه به تاسو ته د پایتان انسټالیشن هم وښیم چې تاسو لیټسټ ورجن هغه څنګه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او تاسو بیا هغه انسټالیشن د هغې کوئ نو راځئ چې اوس زه تاسو ته دا ټول وښیم زه به داسې کاپي کړم تاسو ته د ټایم سیوینګ دپاره دا تاسو اګزامپل دا تاسو په خپل راوړلی شئ څه شو دلته به زه پیسټ کړم چې دا رن کېږي دا موږ ته انفارمیشن ښیي او که نه تاسو کولای شئ ماینس ایس اپشن چې راغلی بای ډیفالټ زیرو نه سټارټ شوی او موږ پکې کم لیمټ چې ورکړی و هغه 500 مو ورکړی چې دې ته ورسي اوس دې موږ ته دا د انفارمیشن هغه راواړوله ایمیل خو راته موږ لکه دا اصل کې دا هارویسټر دا ټول څه دپاره یوز کېږي دا د ایمیل هارویسټینګ دپاره یوز کېږي خو ایمیل یې دا موږ ته راونړوله ایمیل ریزلټ هغه موږ ته شو نه کړه او چې کوم هوسټ چې په دې کې هغه موږ ته ټول راواړوله او سره د آی پی ایډرس ټیک شو نو دا طریقه کار دی او دا د دې سیمپلی دا یوز دی چې تاسو به دغه اپشن وهئ او مخکې به دا ټول دا نوم به دې ورکوئ نو زه به تاسو ته هسې یو بل دغه کمانډ وښیم خپله ځانه تاسو دا بل په دې کې ایډیټینګ هم کولی شئ که تاسو اوس دلته کې د مخکینی کمانډ راواړئ په دې کې تاسو ایډیټینګ هم کولی شئ د اخرنی ماینس ایچ اپشن چې راغلی ما تاسو ته دا د شوډان دپاره یوز کېږي اوکې زه به دلته کې ورکړم زه دا لیمیټ به لږ کم کړم چې ټایم لږ اخلي زه به ورکړم دا 50 ورکړم او دلته کې تاسو اني سایټ ورکولی شئ هغې سرچینګ تاسو کولی شئ نو زه به دلته کې ورکړم او بس یې خپله ځانه ورکوم
لږ شانتي ډومین نیم ورکو او اوس دا چې کوم چې دی راړی او که نه نو اوس تاسو کدی شئ په دې کې مونږ ته دغه هم راوړو ایمیل اډرس یې راته هم راوړو دا دی یو ایمیل اډرس یې راته هم راوړو او ایک هوسټ هغې راته هم راوړو سره د آی پی اډرس خو هغه په خپل دغه ویب سایټ دی تاسو نور ویب سایټ هم داسې سرچ کولی شئ زه به یو ملګری سایټ چیک کوم چې راوړي او که نه او بل په دې کې یو آپشن راځي لکه دا ورچوال هوسټ دپاره هم دا یوز کېږي لکه بعضې دغه داسې وي که نه لکه اوس فار اګزامپل زه تاسو ته یو ریل لک یو تاسو ته اګزامپل وښیم لکه اوس ډېر شي ملګري راځي شوي دي او هغه په شریکه یو هوسټینګ واخلي صحیح شو او بیا په هغه هوسټینګ کې هغه داسې چل وکړي چې یو تن پکې خپل ډومین ایډ کړي او نو هغه په هغې باندې خپل ویب سایټ چلوي نو بیا داسې چل وشي اکثر پکې د یو ملګري هغه ویب سایټ هغه دغه شي کمپرومایز شي او یعنې څوک یې هیک کړي صحیح شو نو بیا هغه ټوټل چې څومره سایټ دي نو هغه دغه کیدی شي کمپرومایز کیدی شي صحیح شو نو د هغې سرچینګ دپاره دلته کې یو کمانډ ورچوال هوسټ دا یوز کېږي چې هغه مونږ ته یو سرور دی هغه سرور باندې څومره دغه دي د ډومین نیم دي صحیح شو هغه مونږ ته ښایي نو هغې دپاره هغه آپشن درته هم ښیم په دې دغه کې آپشن کې تاسو په خپله هم کتی شئ لکه اوس زه سرچ کوم چې دې شته او که نه هسې یو ویب سایټ رالمه داسې ما یو ویب سایټ ورکړو چې رالي او که نه او په آخره کې به تاسو چې دا ورچوال دا آپشن ورکوئ که نه نو په آخر کې ماینس وي ورکوي ماینس وي څه مطلب څه ورچوال هوسټ هغه به مونږ ته راواخلي اوس ګورو چې دا راغلي او که نه چې دې شته او که نه نو تاسو کدی شئ لکه مونږ په دغې کې ورکړه لکه ایمیل اډرس یې مونږ ته راونړوله هوسټ یې هم راته راونړوله او ورچوال هوسټ یې راته هم راونړوله نو دا ما تاسو داسې ورچوال هوسټ وکتو یو بل آپشن هغه یوز کېږي یو مونږ ته انفارمیشن راونړول خو هغه آپشن ما تاسو ته وښود چې تاسو یې داسې یوز کولی شئ صحیح شو اوس یو بل آپشن زه تاسو ته وښیم بروټ فورس هغې دپاره یوز کېږي د ډي ان ایس بروټ فورس دپاره هغه دی ماینس سی زه اوس ټیک کوم دا مونږ ته ایرر راوړو او دې مونږ ته انفارمیشن هغه ونښودله ښه نو اوس به زه تاسو ته طریقه وښیم دا نور تاسو په دې باندې خپل پریکټس کولی شئ نور دغه ډومین نیم هغه پکې سرچ کولی شئ اوس به زه تاسو ته طریقه وښیم چې تاسو که اوس تاسو په دغه کې وي کالج نیکس کې دا دغه وي ټول وي او هغه کار نه کوي هغه تاسو ته ریزلټ هم نشو کوي او صحیح کار نه کوي کله درته ایرر راښیي او دغه درته هم کار نه کوي لکه صحیح ریزلټ درته نشو کوي نو تاسو به داسې چل وکړئ چې تاسو به براوزر اوپن کړئ او ګیټ هب ته به لاړ تاسو براوزر اوپن کړئ او نوی دغه به انسټال کړئ هارویسټر چې تاسو به دا هارویسټر ټول څنګه انسټالیشن د دې کوئ نو هغې طریقه درته اوس ښیم نو به داسې چل وکړم زه به دلته کې به تاسو سمپل ولیکئ د هارویسټر او ګیټ هب به ورسره ولیکئ صحیح شو ګیټ هب دلته کې اولنی اولنی لینک دا به اوپن کړئ دا څنګه اوپن کړئ تاسو دا شنه بټن یې نه دې باندې به تاسو ولیکئ دا طریقه خو تاسو د درسي ما درته ښودلي او دا به کاپي کړئ دې ځای نه دا ما کاپي کړو او اوس به زه دلته کې راشم سکرین به لږ کلیر کړم چې تاسو ته ښکاري او دلته کې به زه ولیکم ګیټ کلون او دغه ویب سایټ دا کوم یو آر ایل چې دا به زه دلته پیسټ کړم او زه به انټر بټن پریس کړم نو دا به مونږ ته دا ټول به مونږ ته ډاونلوډ شي
به دغه چې کوم پیکیجز د هغه مونږ انسټالولی شو هغې طریقه درته هم ښیم او که ایرر به راتلو نو هغې سلوشن به هم تاسو ته هغه په دې ویډیو کې او که په دې ویډیو کې ونه شو نو بل ویډیو به ورله سپیشل جوړه کړم او هغه سلوشن به هغې طریقه به تاسو ته وښیم. دا اوس دا وشو نو اوس به زه داسې چل وکړم چې دا ما په کوم ځای کې وکړو دا به په روټ کوم ډایرکټري ده په هغه کې دا ما ګیټ کلون کړو. نو زه اوس دې چلو کوم دلته کې به ls ووایم ls ما ووالو نو تاسو دلته کتی شئ د اخره کې دلته کې راغلی دی د هارویسټر. اوکې نو زه به دلته کې څه چلو کوم cd به ووایم او صرف دا به ولیکم د هارویسټر نو او ټیپ بټن به هم دا ما ته خپل راوړي نو زه دې ته اوس انټر شوم. اوکې اوس زه دې ته دننه شوم اکسس ما دې ته هارویسټر ته وکړو زه به اوس دلته کې ls بیا ووایم او ls ما وویل چې اوس د دې کوم انسټالیشن والا فایل دی هغه به زه انسټال کړم لکه اوس د هارویسټر او ډاټ پایتان والا دغه فایل دی نو زه به دا چې انسټالوم نو زه به دې نه مخکې پایتان ولیکم ځکه چې دا پایتان والا ایکسټینشن دی ورسره نو زه پایتان ولیکم او ډاټ دغه به ورسره سلیش ووایم او بیا به دقه واپس ولیکم صحیح شو او په هغې کې به ایکسټینشن ورسره ولیکم او دا به انټر پریس کوم. دا اوس موږ ته ایرر ښیي. اوس موږ ته دا ایرر راغی که نه چې نو ماډول نیم او دا نوم یې ورکړی دی نو موږ به دا اوس دا انسټال کړو دې ته نو دا چې موږ انسټال شو نو پیر په ول موږ ولیکو او بیا به انسټال ولیکو او دغه نوم به ولیکو دا اوس وشو نو زه به اوس دوباره دغه مخکینی اپشن هغه ورکړم چې اوس انسټالیشن دې کېږي او که نه. اوس به کې بل ایرر راغی نو اوس دا بل ایرر راغی او په دې ایرر کې تاسو کتی شئ دا اوس مونږ کم ورژن دې کې یوز کېږي هغه دی پایتان 2.7 دی او کم لیټسټ چې کم اوس ورژن دی هغه پایتان 3.9.7 ورژن دی اوس. نو په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته دغه وښیم طریقه وښیم چې تاسو به څنګه د پایتان لیټسټ ورژن هغه څنګه ډاونلوډ کوئ او څنګه به په دې کار لینکس کې انسټالیشن د هغې کوئ او کنفیګریشن د هغې مکمل سیټ اپ به زه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې وښیم. نو فی الحال به زه تاسو نه اجازت وغواړم د الله په امان.